د فقهاو کې یو فقيه تیر شوی دی ابن وهب رحمت الله علیه، هغه فرمایي چې ما نه به کله داسې ما ته پته ولګېده چې یاره ما نه غیبت وشو، نو ما سوچ کو چې د دې غیبت دپاره زه ځان له څه سزا مقرر کړم چې دا غیبت زما نه وځي، چې دا غیبت زه پرېږدم. نو ما ځان له دا سزا مقرر کړه چې کله به ما نه داسې غیبت وشو، چا پسې به معمولي غوندې خبره یا به چا خبره کوله یا به ما واورېده، نو ما به ځان له سزا دا ورکوله چې ما په سبا باندې روژه نیوله. ما به روژه نیوله نو هغه غیبت چې به ما کله موریده یا به مې کو نو ما به روژه نیوله، نو هغه روجو سره زه عادت شوم. په آخره کې چې به هغه روژه ما نیوله نو هغې به ما له مزه راکوله، چې ما له به یې مزه راکوله نو ما ځان سره سوچ وکړو چې سزا خو دې ته وایي چې تا ته پې تکلیف میلو شي او د دې روژې نه خو ما ته لذت میلاویږي. نو د هغې د وجې نه ما وی چې دا سزا بدلول غواړي، وی هغه روژه به مې نیوله او بیا مې ځان سره دا سوچ وکړو چې زه چې کلم د چا غیبت وکم یا مې د چا غیبت کو یا مې واورېده نو په سبا باندې به زه څه کوم 1 درهم به زه صدقه ورکوم. وی چې کله نه ما 1 درهم صدقه ورکول شروع کړو نو بس هغه عادت ایله زمانه ووته، ځکه چې 1 درهم به ما چاله ورکو نو زما د زړه به ورسره داسې کېده چې دا وګوره تا نه 1 درهم لاړه. وی د هغه 1 درهم د ورکولو د وجې نه زمانه الله د غیبت هغه کم ګناه چې و د هغې نه زه بچ کړم او هغه عادت زمانه ووته. نو تاسو کې چې کومه ګناه ستاسو نه کېږي نو د هغې په باره کې سوچ کوئ، د هغې په باره کې سوچ کوئ چې دا ګناه به زمانه څنګه وځي.